سلامونه او نیکې هیلې مو منئ ګرانو زده کوونکو له الله پاک څخه ستاسو د صحت غوښتنه کوم. ګرانو زده کوونکو زموږ تېر درس د فیل د سر رسمول و او راځو خپل نوي لوست ته چې نوی لوست مو څلورم لوست او اوومه پاڼه ده د فیل د سر رنګه کول دي. ګرانو زده کوونکو له تاسو څخه 3 پوښتنې شوي. تاسو ویلی شئ چې فیلان په کوم ځایونو کې ژوند کوي. نو ګرانو زده کوونکو فیلان عموما په ځنګلونو کې ژوند کوي. زموږ په ګران هیواد کې فیلان شته. ګرانو زده کوونکو زموږ په هیواد کې امکان لري چې باغوش کې فیلان واوسي. دریمه پوښتنه دا ده ګرانو زده کوونکو لومړی د پنسل په واسطه د فیل د سر رسمول له کوم پړاو څخه پیلوو. نو ګرانو زده کوونکو موږ په تیر درس کې د کوم ځای نه شروع کړو؟ آفرین له سر نه ورته شروع کړه. نو نن به همغه تیر درس کې مو چې کوم فیل رسم کړی و هغه به زه تاسو ته رنګه کړم. ګرانو زده کوونکو لومړی له تور رنګې څخه کار اخلو. او دلته هم خطونه لیدل کیږي. دلته هم تور رنګ. په دې ځایو کې ډېر خیره تور کار شوی یا کم رنګه تور. په دې ځای کې هم خط. ګرانو زده کوونکو بل کوم رنګ ده؟ زیړ رنګ. دلته هم زیړ رنګ. ډېر کم رنګه کار شوی. او بل کوم رنګ ده؟ بل رنګ مو نسواري. دا هم ډېر کم رنګ کار شوی یا خفیفه رنګ.
ګرانو زده کوونکو هیله ده چې نننی درس مو زده شوی وي. ګرانو زده کوونکو ستاسو د کورنۍ دنده همدا ده چې د فیل سر خپلو کتابچو کې رسم او رنګی کړئ او بیا یې زموږ په لاندینی ایمیل ادرس راواستوئ تر څو زه هم ووینم چې څنګه مو رسمه کړې ده. زموږ چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو کولی شئ زموږ درسونه په اسانه توګه لاسته راوړئ. تر بیا او بل درس د خدای په امان.